نن په ننګرهار کې عبدالله په شرمونو وشرمېده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن په شیرزي لوبغالي کې د ډاکټر عبدالله کمپایني غونډه وه. له غونډې وړاندې په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د زرو کالدارو په بدل کې خلک غونډې ته راوستل کیږي. په هر حال خلک یې سره راپیدا او غونډه یې جوړه کړه. خو په غونډه کې د اشرف غني زنده‌باد نارې اورېدل کېدې. خو غونډه تر سره او ځینو پکې خبرې وکړې چې یو هم پکې ظاهر قدیر و. هغه وویل چې د چا ملاتړ یې کړی تر ارګی رسولی دی. خو غونډه په پوره بې نظمۍ سره روانه وه چې وار د عبدالله راغی. هغه چې څنګه خبرې شروع کړې په اشرف غني نیوکې شروع کړې. همغه و چې ګډوډي نوره هم زیاته شوه. خلکو ویل چې دوی د همدې حکومت 50% واکمن و خو هېڅ پړه نه مني او ټولې خبرې په اشرف غني باندې نیوکه وي. له دې سره شور نور هم زیات شو. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د عبدالله کسان په خلکو وارونه کوي. له دې سره سم خلک تیږي بوټان او بوتلې واروي او عبدالله له سټیجه ښکته کیږي او وینا یې پاتې کیږي او وروسته بیا خوندي ځای ته لیږدول کیږي. د عبدالله عکسونه شکول کیږي او چوکیګانې او نور شیان ماتیږي. په هر حال که څه هم دا مناسبه نه وي چې یو کاندید سره د دا ډول چلن وشي، خو د عبدالله خبرو ته په کتو هم دا مناسب چلن ده. په هر حال د عبدالله یوه کیسه به درته وکړو. ویل کیږي هغه مهال چې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت ډیر خراب و، نو د ننګرهار یو شمیر فعالان د عبدالله خواته ورغلي وو او له هغې د امنیتي وضعیت د سمېدو غوښتنه کړې وه. خو هغه ورته ویلي وو چې ننګرهاریانو ورته رایه نه ده ورکړې او دا ولایت د ده په سهم کې نه راځي. عبدالله په تېرو 5 کالو کې د ننګرهار لپاره هېڅ هم نه دي کړي او حتی یوه پوښتنه یې هم نه ده کړې. هغه وروسته د غازي امان الله خان قبر ته ورغی او هڅه یې وکړه چې د خلکو فکرونه په دې طریقه وغولوي. که رښتیا هم د امان الله خان ارزښت لرلی نو د خپلواکۍ په مراسمو کې به یې ګډون کړی و. د نن ورځ یو بله کیسه دا وه. د حاجي ظاهر قدیر کسان راځي او د غونډې لپاره امنیت نیونکی عسکر وهي. سمدلاسه ملي اردو لاس په کار کیږي او د حاجي ظاهر له ټولو کسانو وسلې اخلي. د لانجې د حل کولو لپاره حاجي ظاهر کوښښ کوي تر څو لاړ شي او له وهل شوي عسکر نه بخښنه وغواړي. دې سره د وهل شوي عسکر نور ملګري مرمۍ تېروي او حاجي ظاهر درېش کوي او د مخکې راتګ نه یې منع کوي او بیرته یې شړي. په هر حال زورواکو لنډغرو ته دې وویل شي چې نور په عسکر لاس اوچتول له غره سره ډغره ده. په هر حال سبا ننګرهاریانو حکمت یار در روان ده. دا و ننګرهار ته د عبدالله سفر. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.